تا پس اشنا خوبونه ناراضي تا پس اشنا خوبونه ناراضي سترګولا زما خوبونه ناراضي خلق شوده یار بیغم زړه خلق شوده یار بیغم زړه زکوم جړه خوبونه ناراضي او ما پنی ملار کې چره پرې نه دي ما پنی ملار کې چره پرې نه دی او دا کوم سودا خوبونه ناراضي سلامونه احترامات نیک هلی می ومنه استاسو رور جاوید غمگین یم او راغلم د خپل یوټیوب چینل جاوید غمگین او د فیسبوک د لارې دا سوق دی پروګرام نه چې څنګه تاسو ته پته ده چې مونږ چم پچم کوسه په کوسه ګرځو زمون مشر ګران محترم شاعر امجد علي خوک صاحب چې هغه د نوی کم شاعران دي لگا د نوی کول نوی شاعران او دا پټ غمیره سرګندې تاسو ته په خپل سکرین باندې راوړاندې کوي دا غي پیژنګلو کوي نو په دا سلسله کې راغلي او مرپایان کوي محله کمبر سرون کا خو چې څنګه زموږ د پروګرام نوم دی چې دا سوق دی نو راځي چې تاسو پیژنګلو سره السلام علیکم استاد وعلیکم السلام خپل پروګرام کې درته هر کله وایو ډېر مننه موږ چې دومره وخت مراله راغو چې تاسو سره دا یو څو خبرې وکړو د پښتو ژبې حواله سره ډېر مننه جاوید علي غمگین صاحب تاسو هم ډېر مننه کوو ډېر پسله پورې مشکور یو تاسو چې تاسو هم دومره تکلیف وکړو زموږ خواله راغلی موږ سره ملګ غونډې ټایم واغستو نو د یو مصروفیاتو په وجه ډېر مننه تاسو دی الله قدر وکړي چې او ساجي ډېر لکه تاسو تعارف محتاج نه دا بونځو یما خو دې کې چې کم دینو ډېر خلک وداسي چې تاسو کې دې شي نه پیژني خو بیا مخمل مختصر پیژنګلو سره کوي چې نوم مسده تخلص مسده او کمزې کې زګیدلې کمزې مو ژوند دی نو جاوید غمگین صاحب ډېر مننه زما نوم رئیس ګل دی تخلص تصویر دی او پیدایشي زیږوني کلی زما چې کوم دی نو پایان دی او محله کمبرخیل کې موږ اوسېږو ژوند داسې ووایي چې نیم په نیمه ژوند موږ د سوات په خاوره باندې کړی دی نو دا د شاعرۍ د آغاز هم د سوات په خاوره زموږ شوی و دا په سن 1983 کې چې یو وخت رالو داسې یو موقع راله چې هغې مونږ د شاعرۍ د لارې ته راوتیر زړه ته راپورې زما ډېر ښه ملګری و ظفر علي ناز صاحب هغه زما سره ډېرې خواریانې کولې او هغه مونږ دې پوهې ته کولو چې یاره دا به داسې کافي یاره دې په لاره باندې مونږ پوه کړي نو زه ځکه خپل استاد ګڼم او اوس هم زما استاد دی او الله دې وله ډېر ژوند ورکړي د ټولو ملګرو مشکور یم ما سره ډېرې خواريانې کړي دي د جاوید علي غمگین صاحب ډېره مننه چې دا لږ ډېر وخت زموږ سره وایستو ور هغه دا پټ پیرو کې لالونو پسې ګرځي او راوباسي او تاسو ته مخاطب کوي نو مونږ د هغوی ډېره شکریا چې دا مرکې کوو شاعرانو پسې ګرځو پټ را څرګندو په سکرین نو دې په حقله یو څو خبرې وکړي چې دا څه ښه اقدام دی نه جاوید صاحب دا لکه د دې خلکو غلط فهمي ده دا سوچ د دې ښه نه دی چې څوک دا وایي چې خلکو پسې ګرځي نن سبا د خلکو پسې ګرځي د چا سره دومره وخت دی چې هغه د خلکو سره دې سره خو د مینه محبت خو دې تلو راتلو سره زیاتېږي لکه څوک په دې نه پېژني ته به وله لاړ شي مرکه به داسې د هغه هم ورسره تعلق پیدا شي هغه پېژنګلو مو شي او داسې چې کم دی نو د فیسبوک په لارې میډیا ته د هغه ټوله دنیا اوس پرمان کسکر چا پیژندو هغه ته څه پته وه خلکو ته څه پته پرمان کسکر څوک دی خو بس هغه هم لکه خپل احساسات خپل جذبات د میدان ته راوایستو که هغه آیا د الفاظو په مناسب هغه صحیح نه و خو به هر حال هغه خو خپل جذبات کول بس هغه چې خلکو د میدان ته راوایستو نو خلک ورپسې ګرځېده نو پرمان کسکر خلکو پیژندو نو پرمان کسکر په ثوابۍ ترقۍ کې چا پیژندو همداسې خلکو پیژندو چې دا خلک ورپسې تله راتله په سکرین یې راوایستو او په خبرې ته واورېدې نو مونږ هم وپېژندو او خلکو مو پېژندو حالانکې ټولې دنیا وپېژندو نو دا خو ډېر ښه اقدام دی د ټولو تعارفو د ټولو خبرې اترې چې کوم د یو بل سره وشي او استاد جي تاسو مونږ سره د خپلې ټولنې بارے کې یو څو خبرې وکړئ چې تاسو ټولنې
ټولنې نوم ډیر مننه زمون ټولنه چې کم دنو ګل جمال پښتو ادبي جرګه اور مردا زمون ټولنه دا پدې کې مونږ سره چې کم دنو لکه غالبا ډیر ملګری دي الله دې تاسو له نورم توان درکړي تاسو پښتو ژبه ډیر سوګي تاسو ور ډیر سګړی دي او تاسو لیګل خو مونږ ډیر اورېدلې دي خو مونږ دې مینوالو سره داسې یو خو غونډه کلام شریک چې ته نم خوندونه واخلو مونږ ته نم خوندونه واخلو ډیر مننه ډیر مننه کلام بزو یو ملګرو ته یو کلام وړاندې کوي چې منم چې ستار مان دې را روان منم چې ستار مان دې را روان دې او ستا پوز له پوزوان دې را روان دې او تعالی د زرګر هار د سرو زرو تعالی د زرګر هار د سرو زرو ګران دې کارزان دې را روان دې او دا چې کته ګوري چاته نه ګوري دا چې کته ګوري چاته نه ګوري دغه می جانان دې را روان دې او ټول بد خپل کور او کلی وباسي ټول بد خپل کور او کلی وباسي داس یو کاروان دې را روان دې او یو بل کې بټولې رشتې ختمي کی شاته او دوران دې را روان دې او دلته د وطن په نوم منم یو ځل دلته د وطن په نوم منم یو ځل د سر په تاوان دې را روان دې او یم غرور کړي به زره زره یم غرور کړي به زره زره داسې او بختان دې را روان دې او دا چې قران کې ذکر شوی دی دا چې قران کې ذکر شوی دی داسې او طوفان دې را روان دې او صوبه اغیار د پښتون قاتل صوبه اغیار د پښتون قاتل ستا غاړې له زندان دې را روان دې او بل شعر پکې دی جاوید صاحب چې وریځ ده چې د کانو کدو بو ده خو وریځ ده چې د کانو کدو بو ده خو اثر مې او باران دی را روان دی او مقدار د چې زم د رئیس په انتظار کې بس زم د رئیس په انتظار کې بس ډیر را باندې ګران دی را روان دی ډیر خپل کلام تاسو د رئیس ګل اسیر صاحب نواوري چې ډیر مینناک انسان دی ډیر خوش اخلاق انسان دی الله دې دې تل ژوندۍ لري مونږ ته دغه سي د خو اقدامو لپاره او دا سوق دی پروګرام نمونه به زموږ مشر قربا امجد علي خوک صاحب تر هغه وخت پورې غواړي اجازه الله مخاد او باد لرا کپلرو سي خبرو سي واسلام